د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګوو ښکلې اسلامي مینا وطن آبادوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان پر اساس د اصنافو یعنی دکاندارانو او کسبکارانو لپاره د تل په څیر یو ځل بیا سهولتونه رامنځته شوي دي. هغه اصناف چې کلني فروشات تر 2 میلیونو افغانیو څخه کم وي د مالیې څخه معاف دي. هغه اصناف چې تر 2 میلیونو افغانیو زیات کلني فروشات ولري له 2 میلیونو افغانیو څخه اضافه فروشات د 0.3% ثابت مالی تابع ګرځي. د مثال په ډول د احمد پلورنځي کلني فروشات 3 میلیونه افغانۍ دي، کلنی معافیت 2 میلیونه افغانۍ دی. د صنفي مالی نوی نورم 0.3% دی. نو له 3 میلیونو افغانیو څخه 2 میلیونه کلنی معافیت وضع کوو چې 1 میلیون یې د 0.3% ثابت مالی تابع ګرځي. د احمد پلورنځي د 1403 مالی کال مالیه 3000 افغانۍ ده. یادونه: هغه اصناف چې د تیرو کلونو باقیداري پاته وي هغه د ژر تر ژره خپله باقیداري د پخواني نورم یعنی 0.5% په اساس د اسلامي امارت د عوایدو بانکي حساب ته تحویل کړي. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی.